السلام علیکم. نن preposition وایو کوم چې د part of speech یوه اهمه حصه ده. دې نه مخکې موږ noun, pronoun, verb, adverb او adjective په سره ویلي دي. preposition د دوه الفاظو نه جوړ دی. pre او position. pre مطلب د فعله او position مطلب د جگه. د preposition definition موږ داسې کوو چې a preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. preposition به په جمله کې noun, pronoun یا phrases د باقی پاتې جملې سره جوړوي. یعنی د noun یا د pronoun به د باقی پاتې جملې سره تعلق ظاهروي. دا موږ سره preposition دي او د هر preposition ځان له استعمال دی. د مثال په تور باندې زه داسې یم چې apple is on the table. مڼه په ټیبل باندې پرته ده. نو دلته preposition څه دی؟ on. او دې څه کار کړی دی؟ د noun press table connection د چا سره جوړ کړی؟ د apple سره. او دې ته preposition وایي. یا داسې وایو چې John is going to school. جان سکول ته ځي. نو preposition پکې څه شو؟ to پکې preposition شو. او کنیکشن چې څه جوړ کړی دی؟ د سکول کنیکشن د چا سره جوړ کړی؟ د باقی پاتې سنټنس سره جوړ کړی دی. نو ته preposition وایي. یو خبره دلته ضروري ده چې د preposition دپاره د object ضرورت وي. که چېرته object نه وي نو بیا به ورته موږ preposition نه وایو، adverb به ورته وایو. لکه د مثال په طور باندې زه داسې وایم چې here was a car before me. زما مخې ته یو ګاډی و. بیا داسې وایم چې I have never seen it before. ما دا چېرته هم نه و لیدلی. نو دلته هم before راغلی دی او دلته هم before راغلی. دا before preposition دی او دا before adverb دی. دا ولې preposition دی چې دې سره دلته object دی me. او دا adverb ولې دی؟ دې سره object نشته دی. دی before object me qualify کړی دی او دی before verb seen qualify کړی دی. نو چې کله object نه وي نو بیا به ورته موږ preposition نه وایو، adverb به ورته وایو. I get up at 8 o'clock. زه په 8 بجې باندې پاسم. preposition پکې څه شو؟ at. at پکې د preposition موږ سره درې basic types دي، یعنی درې بنیادی اقسام دي. preposition of time, preposition of place او preposition of direction. دا one by one موږ اوس وایو په ډیټیل باندې. preposition of time څه ته وایي؟ a preposition of time is a preposition used to indicate when a particular action take place. preposition of time به موږ ته دا ښایي چې په یو کار په کوم وخت کې شوی دی. مثال په توګه باندې wait here until I return. ته انتظار وکړه تر څو چې زه راغلی نه یم. until I return. until پکې preposition شو. د موږ ته څه وښودو؟ ټایم یې وښودو. یعنی چې تو پورې زه راغلی نه یم د هغه پورې ته انتظار وکړه. دا موږ سره ټایم شو کوي. دې ته preposition of time. یا داسې وایو چې the movie starts at 7 PM. نو at پکې څه شو؟ preposition شو. ځکه چې دا موږ ته ټایم ښایي چې 7 بجې باندې به مووي سټارټ کیږي. یا داسې وایم چې I will finish my homework before dinner. د ماښام روټۍ نه پهله به زه خپل homework ختموم. نو before پکې څه شو؟ preposition شو. او دې څه کار کړی دی؟ د ډنر د باقي پاتې سنټنس سره کنیکټ کړی دی. نو before پکې دلته preposition شو. ډنر زموږ سره دلته object شو. او دا کم ټایم preposition شو؟ preposition of time. ځکه چې دې موږ ته وخت وښودو. چې کله موږ ته په جمله کې وخت ښایي نو هغه ته به موږ preposition of time وایو. دا موږ سره preposition of time دی. before, after, during, by, since, for, in, on, at, until, past او ago.
preposition of place. A preposition of place is a word that tells you where something or someone is located. preposition of place به موږ ته دا ښایي چې یو شی یا یو کس په کوم ځای کې دی. لکه د مثال په طور باندې داسې هم چې the dog is under the table. په د ټیبل لاندې دی. under پکې څه شو؟ preposition of place شو. دې موږ ته ځای وښودو چې مطلب د ټیبل لاندې ناست. یا داسې ووایو چې the dog is on the table. په د ټیبل د پاسه ناست دی. نو on پکې preposition شو. او څه کار یې کړی دی؟ دې موږ ته ځای ښودلی چې د ټیبل د پاسه ناست دی. نو د ټیبل یې د چا سره کنیکټ کړی؟ د ډاګ سره. on پکې preposition of place شو. یا داسې ووایو چې the key is locked inside the car. چابي په ګاډي کې دننه لاک شوې ده. inside the car. نو موږ ته څه وښودو؟ place وښودو. ځای راته وښودو. نو inside پکې موږ سره preposition شو. he is at home. هغه په کور کې دی. نو دلته دا at څه شو؟ دا preposition شو. او کم ټایم preposition of place ځکه چې موږ ته ځای وښودو، place وښودو. دلته یو exceptional case هم شته. که ته دلته دا at ونه لګې بیا به sentence هم ټیک وي د home سره. he is home بیا به sentence هم ټیک وي. دا optional دی at. که ته لګې که نه لګې sentence به ټیک وي. خو دا صرف د home دپاره دی. preposition of place. on, in, at, under, below, above, beside, and near. دا زموږ سره preposition of place دی ټوټل. د دې نه علاوه نور هم شته. دا یو څو examples دي. preposition of direction دی. it indicate the direction in which something move. preposition of direction به موږ ته په جمله کې دا ښیي یو کس یا یو شی کوم طرف ته روان دی. لکه د مثال په طور باندې they go to school. هغه سکول ته ځي. دا زموږ سره preposition شو. په کم ټایم preposition شو؟ direction. دا موږ ته direction ښوکوي چې هغه سکول طرف ته روان دی. we climbed up the stairs to reach the second floor. موږ په پړاو باندې وختو چې دویم چت ته ورسو. climbed up. دا موږ ته direction ښوکوي. چاته direction ښوکوي؟ بره. climbed up بره وختو پړاو باندې. نو دا پکې موږ سره preposition of direction دی. we are traveling toward Islamabad. موږ اسلام آباد طرف ته ځو. toward اسلام آباد. towards پکې preposition شو. دا څه کار کوي؟ موږ ته direction شو کوي چې موږ اسلام آباد طرف ته ځو. نو دا موږ سره preposition type شو. preposition of time, preposition of place, او preposition of direction. په را روان لیکچر کې موږ د preposition rules وایو په ډیټیل باندې چې preposition موږ په کم ځای کې استعمالوو. Thank you very much.